دا یو خبره د افغانستان چې کوم وزیر دی ذبیح الله مجاهد صاحب ته کومه چې یاره په افغانستان کې تاسو په رسنیو باندې راشئ او خلکو ته دا شانتې وایئ چې یاره الحمدلله امن دی. دا څنګه امن دی مجاهد صاحب چې ځای په ځای باندې علما شهیدان کېږي. ستا په راتګ سره د 300 نه زیات په سوونه علما یعنې شهیدان شول او بیا د اهل حدیثو علما شهیدان کېږي. زه ټیک د زه دا منم ته وې دا ما نه دي کړي زه تحقیقات کومه خو مجاهد صاحب دې نه مخکې چې کوم حکومت و ستا به قول دا خو د کفر حکومت و لیکن هغه خلک چې ته ورته کافران وې هغه خلک چې هغه د کفر نظام و هغې خلکو د علماو څومره قدر کړی. دا علماو د هغوی په دغه کې ښکاره درسونه به یې کول قرآن کریم به یې بیانولو توحید به یې بیانولو چا ورته هېڅ څه نه دي ویلي. لیکن کله چې ستا حکومت رالو سره د دې چې په هغه حکومت کې چې دا نن کم خلک په دې کرسیو باندې ناست دي د افغانستان په کرسیو باندې سیفیان د هغوی له هغوی رینجرې ورکړې وې ګاډونه یې ورکړي وو د هغوی د حفاظت دپاره. تعالی الله رب العالمین نن حکومت درکړې اسلامي امارت درکړی دی. تا خو ویل زما په دې ملک کې به امن راشي د علماو دپاره به یو سکون یو تنخواګانې به وي. نن د علماو تنخوا خو لرې خبره ده نن د علماو حفاظت نه کېږي. تا دا رینجر او دا ګاډي د څه دپاره دي ستا د تیاري د څه دپاره دي چې ستا علما چې په دې مدرسه کې ناستو نن هغه رالګي هغه په کوټو کې دننه ناست او په د کمرو نه دننه درسونه کوي په موبایلو باندې. مجاهد صاحب ولې ستا دا ګاډ د عالم په دغه کې نه لګي په څوکیدارۍ کې د عالم په حفاظت کې نشي لګېدل کېدی او که چېرته همدغه شانتې دا ستاسو ظلم باقي همدغه شانتې رواني او د دې مخه نه نیسئ او همدغه شانتې دا علما وجلې کېږي او دوی بې حفاظت همدغه شانتې خوشي کړی شوي یو واورې دا نظام مه ګورئ ډېر زر الله رب العالمین بیا ختم کړي. ورکوئ د علماو له ګاډ ورکوئ د افغانستان علما دي شیخ عبیدالله روداتي شیخ عبدالسلام شیخ احمد شاه دا نور علما په سوونه علما دي د دوی د حفاظت دپاره ورکوئ دغه ګاډ ورله ورکوئ چې د دوی حفاظت په دې باندې وشي. پولیس ورله ورکوئ چې د دوی حفاظت وکړي. د علما مه ذلیله کوئ ګینې رب العالمین به تاسو ګورئ ذلیله کړي. او په آخر کې د شیخ صاحب دپاره دعا هم کوو او د دعا نه وروستو انشاءالله چې جمع کله وکړو ډایرکټ به د شیخ صاحب دپاره غیبانه جنازه کوو شیخ سردار ولي حفظه الله دپاره.